و اعمال و شیزونه چې هغه د انسان د تباهی سبب جوړیږي او هغه انسان تباه کوي، هلاک کوي. او دا زه نه وایم چې دغه اووه کارونه انسان تباه کوي، بلکې دا نبوي خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا اووه کارونه چې وکړو نو هغه هلاک کیږي، هغه تباه کیږي. او دا دې دپاره ذکر کوو چې موږ ترې ځان لرې ساتو. مشهور حدیث دی، په صحیح بخاري کې هم شتي، په صحیح مسلم کې هم شتي. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اجتنبوا السبع الموبقات، هغه اووه کارونه نه ځان لرې ساتئ چې هغه انسان تباه کوي، هلاک کوي. موبقات دا معنی ده چې انسان هلاک کوي، انسان تباه کوي. قالوا یا رسول الله وما هن، صحابه کرامو تپوس وکړو وی یا رسول الله دا اووه کارونه کم یو دي چې انسان تباه کوي، انسان هلاک کوي. ډېر هیرسناک وو صحابه کرام، او دا هیرس یو چې معلوم کړي هغه کارونه چې د هغې د لاسه انسان تباه کېږي، نو موږ به ترې ځان لرې ساتو. ځکه حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه به دا وي که نه، وی خلکو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خیر تپوس کو او ما به ترې د شر په باره کې تپوس کو، ځان به مې ترې لرې ساتو. د دې دپاره ما تپوس کو چې کله تا ته شر معلوم شي چې شر دې ته وایي او دا ګناه ده او دا هغه عمل دی چې الله یې نه خوښوي، نو بیا به ته ځان د هغې نه لرې ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې وایي چې اجتنبوا السبع الموبقات، د هغه اووه کارونو نه ځان لرې ساتئ چې هغه انسان تباه کوي. قالوا یا رسول الله وما هن، صحابه کرامو یا رسول الله دغه اووه اعمال کم یو دي؟ اول به دا اعمال بیان کو اجمالا، دغه اووه خبرې به ذکر کو چې د هغې د لاسه انسان تباه کیږي، او بیا به یې تفصیل کوو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الشرک بالله، د الله سره شریک جوړول، والسحر او جادو کول، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، یو نفس وجل چې الله د هغې وجل حرام کړي مګر په حق سره، واکل الربا او سود خوراک، واکل مال الیتیم او د یتیم مال خوړل په ناحقه سره، والتولی یوم الزحف او د میدان جهاد نه تښتېده، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او په هغه پاک دامنو مؤمنو ښځو باندې چې هغه د ګناه د کارونو نه غافله دي، په هغوی باندې بهتانونه لګول. دا اووه کارونه شو چې دې ته السبع الموبقات وایي، المهلکات، هغه اووه کارونه چې انسان تباه کوي، انسان هلاک کوي. اوس به د دې هر یو کار او د دې هرې خبرې تفصیل بیان کړو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. راوي د دې حدیث هغه ابو هریره رضی الله عنه دی. دا مشهور صحابي دی چې هر مسلمان دی پیژني، ماشوم دی که بوډا دی که زنانه ده که نارینه دی، خو هغه د ابو هریره رضی الله عنه نوم اورېدلی دی. دا هغه صحابي دی چې د ټولو نه زیات احادیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغه د ابو هریره رضی الله عنه را نقل کړي دي. د ده په نوم کې اختلاف دی د علماو په منځ کې، تر دې چې بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده. امام نووي خو دا خبره کړې ده، وی 30 اقوال دي په دې کې چې د ده څه نوم و، او بعضو خو ویلي چې 40 اقوال دي.
په دې خبره کې چې د څه نوم و، خو اکثر علما وایي چې د ده نوم و عبدالرحمن ابن صخر الدوسي، او کنیت یې ابو هریره رضی الله عنه، مشهور په دغه باندې، او دی په 950 هجري کې وفات شوی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث نقل کړی دی چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ګناهونه بیان کړي دي چې هغه انسان تباه کوي. دا فایده یې د ساتئ چې صرف دا 7 ګناهونه نه دي چې انسان تباه کوي، خو دې حدیث کې صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم 7 ذکر کړي دي. مطلب دا نه شو چې دې حدیث کې 7 دي یو بس دکه 7 ګناهونه دي او نور ګناهونه داسې نشته چې انسان هلاک کوي، نه نور ګناهونه هم شته، بلکې علماو کتابونه لیکلي دي قدیما و حدیثا، پخوا هم لیکلي دي، اوس هم لیکي په باب د کبایرو کې چې دا غټ ګناهونه دي. لکه امام ذهبي رحمه الله یو کتاب لیکلی دی الکبائر، شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یو کتاب لیکلی الکبائر، پای کې بیا ډېر ګناهونه یې شمارلي دي چې دا په لویو ګناهونو کې راځي. یو حدیث کې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټ ګناهونه یو څو ذکر کړي، د هغې معنی خو دا نه شوي چې غټ ګناهونه هم صرف دغه دي. نو دې حدیث کې صرف 7 ذکر شوي دي، نور چې انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو مطالعه وکړي نو نور هم داسې ډېر ګناهونه شته چې هغه انسان تباه کوي او هلاک کوي، بلکې ټول ګناهونه انسان د هلاکت طرف ته بوځي. خو بیا بعض هغه دي چې هغه ډېر لوی ګناهونه دي، هغې ته بیا کبایر وایي. بیا په دې کبایرو کې اکبر الکبایر، یعنې په کبایرو کې په غټو ګناهونو کې بیا غټ ګناهونه شته. ګناهونه ټول په یو درجه باندې نه دي. دا تفصیل موږ په خپلو درسونو کې کړی دی. الحمدلله زما په دې عنوان باندې د درسونو یو سلسله شتي غټ ګناهونه، او په هغې کې موږ بعض غټ ګناهونه چې دی هغه شمارلي دي او د هغې وضاحت هم کړی دی. نو ګناهونو تقسیم د قرآن او د حدیث نه واضحه دی چې بعض غټ ګناهونه دي، بعض واړه ګناهونه دي.